د دریو بچو مور سره په بازار کې یو هلک داسې ناروا او غلط کارونه کړي دي. دغه ښځې په خپل بیان کې ټول حقیقت ښکاره کړی دی. که غواړئ چې تاسو هم دغه ویډیو وګورئ نو تر اخره راسره پاتې شئ. خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې چې کوم ملګري موږ سره چینل کې نوي دي مهرباني وکړئ زموږ ملګری واینس چینل سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ګنټۍ نښان هم ووهئ. ملګرو دغه ښځې په خپل بیان کې ویلي دي چې زما خاوند د 15 کالونو مسافر او کور ته نه راتلو. هغې ویلي دي چې زما 3 بچي هم دي. خپل ژوند ډېر په حیا پرده کې تېروو، خو یو زه ډېره مجبوره شوم او بازار ته لاړم. د ځان دپاره او د بچو دپاره مې کپړې اخیستلې چې یو دوکاندار له ورغلم او هغه په ما نظر شو. هغه غوښتل چې ما سره ګپ شپ ولګوي، خو ما نه غوښتل چې زه د سره خبرې وکړم. هغه ما له کپړې د خپلې بیې نه ډېرې ارزانې راکړې. زه چې کله کور ته راغلم د هغه خبرې زما په ذهن کې تاوېدلې او ما غوښتل چې زه هغه سره خبرې وکړم او ګپ شپ ورسره ولګوم. نو زه په سبا بیا دغه دوکاندار له ورغلم او موږ ګپ شپ او موږ دومره په خبرو کې مست ورغللو چې موږ نه په دغه کې دغه ناروا او غلط عمل وشو. هغه ما له نمبر راکړو او زه کور ته رالم. ما به ورسره په موبایل هم خبرې کولې او رابطه به مې ورسره ساتله. خو ډېر وخت تېر شو او زما خاوند کور ته راغلی، خو ما بیا هم دغه دوکاندار سره ګپ شپ لګولو او زه به ورتلم او ما ورسره دغه ناروا او غلط عمل کوو. خو یو ورځ په ما خاوند پوه شو او ما پسې شاته راغلی چې ویې کتل زه دغه دوکاندار سره لاس نیولې ګیره کړم چې خاوند مې ما له طلاق راکړو او دغه اوس زه ډېره خفه یم او ژوند مې ډېره په سختو کې تېرېږي. زه غواړم چې خپل ځان مړ کړم. ملګرو د دغه ښځې خبرو نه موږ دغه عبرت اخیستلی شو چې هېڅکله هم ښځې داسې یوازې په کور کې مه پرېږدئ چې مسافرۍ له لاړ شئ او بیا کلونه تېروئ نو خامخا د ښځې ضرورت نه پوره کېږي نو بیا په داسې ورانو لارو سر شي. ملګرو که معلومات هم خوښ شوي وي زموږ ملګری واینس چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ګنټۍ نښان هم ووهئ. تر بلې ویډیو پورې په خدای سپارم. دولي الله په امان.